قام اول دا و چې موږ ټول باندې ویاړ کوو. هر وزیر یا وزیر او خپلا مخصوصا صدر اعظم د دوی کارنامه یادونه وکړه. دا افغانستان واقعا تنها یو تیم نه ده، دا یو سمبول ده. د کرکټ تیم هر افغان ته دا ښودلی شي که اوچت هدف وټاکي، شاید په مراتب اسانتره یې چې ورته ورسېږي تر دې چې ټیټ هدف وټاکي. ټیم د ټیم خاصیت لري او دا کارنامه چې دوی کړې ده 20 کاله مخکې یا 10 کاله مخکې به د چا باور نه و. نو ما دا ضروري ګڼله چې اوس د افغانستان کرکټ ټیم دا 10 اوچتو ټیمو ته راغلی راسم او خپل ملاتړ او د یو افغان په حیث باندې او د یو ولسمشر په حیث باندې دوی سره څرګند کړ. ډېره مننه. خدای مو سات. په خیر اوسئ.